السلام علیکم حکومت ګورو په نن ویډیو کې تاسو ته یو داسې سیټینګ درو خایم چې کله هم به تاسو خپل موبایل چارج ته لګوي نو اتوماتیکلی به تاسو تصویر د موبایل په سکرین باندې راځي ډیر زیات د کمال ډک او ډیر زیات حیران کوونکی سیټینګ دی په نن ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه هم څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې ما خپل ته موبایل چارج ته ولګولو هلته لاندې به تاسو ته چارج هم شو کیږي ورسره تاسو ته ښکاري چارجینګ ان هلته به خسته ویوز هم راځي ورسره په سکرین باندې تاسو تصویر هم راځي او به چې کله هم تاسو خپل موبایل د چارج نه ریموو کوي خپل موبایل د چارج نه لري کوي نو اتوماتیکلی به هغه تصویر هایډ شي هغه تصویر به ورک شي بیا په سکرین باندې نه ښکاري که بیا تاسو خپل موبایل چارج ته ولګوي نو بیا به هم اتوماتیکلی تاسو تصویر په سکرین باندې راځي ډیر زیات زبردست او ډیر زیات ښایسته به ښکاري نو که تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکړئ نو دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درخوایم ورته نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در رسي نو حکومت ګورو دغه سیټینګ کول لپاره تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټالوي دا اپلیکیشن د دې لینک په تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شو کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ به سو کې سمبل دا دغه رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ به دې کې بدن تاسو خپل تصویر لګوي لغون کې سیټینګ تاسو ته ښکاري پاسته پاله ته لیکلي کریټ ایمیج تاسو به سو کې سمبل په کریټ ایمیج باندې کلیک کړئ بیا به تاسو کې دلته به کلیک واخلئ په ګیلري باندې او د ګیلري نه خپل هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر چې تاسو دلته به دې سیټینګ کې لګول غواړئ کله چې هم تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ تاسو تصویر به دغه رقم دلته راشي دلته تاسو خپل تصویر کراپ کولای هم شي څومره چې هم تاسو غواړئ په هغه سایز کې خپل تصویر ته لګول شي کله چې هم تاسو خپل تصویر دغه رقم کراپ کو بیا به سو کې برابر ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ نو تاسو تصویر به دلته مخکې راشي دلته که تاسو په خپل تصویر باندې خپل نوم لیکل غواړئ هغه به تاسو هم دلته کولی شئ یا په نور څه لیکل کول غواړئ یا پسې شعرونه لیکل غواړئ هغه تاسو له دغه اپشن نه کولی شئ ورسره که تاسو په مختلف سټیکرز لګول غواړئ هغه تاسو د دې اپشن نه کولی شئ نو زه به سمبل خپل تصویر ساده سیو کوم تاسو ته ښکاري زه په سیو باندې کلیک کوم نو زما تصویر به دلته سیو شي بیا په سو کې دا به یس کې تاسو ته ښکاري ویټ فار ا سیکنډ لږ انتظار به تاسو ته وکړئ نو دا به تاسو تصویر اتوماتیکلی په سکرین باندې راولي تاسو ته ښکاري پروسیسینګ لږ انتظار به دې ته وکړئ لاندې به نور مختلف سیټینګونه هم تاسو ته شو شي تاسو ته ښکاري تاسو تصویر دلته اوس ولګېده اوس که تاسو کې دا سیټینګ کول غواړئ تاسو ته ښکاري ویو امپلیټیوډ یا ویو لینث یا ویو سپیډ چې کوم دی تاسو ته ښکاري کوم ویو چې دلته په سکرین باندې راځي د دې سپیډ په تاسو دغه رقم سیوا کولی او سره کمولی شي تاسو ته ښکاري خو نارمل دا دغه شان برابر دی بیا به تاسو وکړئ کله چې هم تاسو به دې کې دغه چینجینګ دغه سیټینګ وکړو بیا به برابري ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو ستاسو تصویر به مکمل اوکې سیټ دا مکمل په سکرین باندې برابر شي تاسو ته ښکاري دا اوس ولګېده بیا دلته تاسو ته وایي چې تاسو خپل موبایل چارج باندې چیک کړئ چې په سکرین باندې تصویر راځي که نه راځي نو زه به خپل موبایل چارج ته ولګوم نو تاسو ته ښکاري چې اوس په اتوماتیکلی په سکرین باندې زما تصویر راشي کوم تصویر چې موږ هلته اوس ولګولو نو هغه تصویر دلته شو کیږي نو ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات د کمال ډک سیټینګ دی امید لرم تاسو به دا سیټینګ خوښ شوي او که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان